ازادي ستودیو ته شرغلی احمد شیبریم د نړۍ له مهمو خبرونو سره. د ایران په کرمانشاه ولایت کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 4.5 ته رسیدلی دی. د یکشنبې د ورځې زلزله د ایران په 14 ولایتونو کې احساس شوه، خو تر ټولو ډیر کرمانشاه ولایت وځپل شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن کرمانشاه ته ورغی. د هلته له زلزله ځپلو سره د مرستو ژمنه وکړه. میخوام به همه آسیب دیدگان اطمینان بدم که دولت با همه توان خودش وارد عمل شده و در کوتاه‌ترین مدت ممکن تلاش خواهد کرد تا این معضل را حل و فصل بکنه. د یکشنبه پر ورځ د 0.3 ریشتر په کچه زلزلې لږ 4.5 کسان وژلي دي او په زرګونو نور ټپيان کړي دي. په ځینو سیمو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي دي. زلزلې د کرمانشاه ولایت ښارګوټي او کلي ځپلي دي. دا ولایت له عراق سره پر پوله پروت دی. فردا عازم استان کرمانشاه له یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په راولپنډۍ کې لاریونونه روان دي. اعتراض کوونکي له واکه د قانون د وزیر د لرې کېدو غوښتنه کوي. دا د مذهبي افراطي ډلو غړي دي چې د پاکستان ملایان یې ملاتړ کوي. د دوی د اعتراض لامل د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ لاره بنده شوې ده. اعتراض کوونکي د مرکزی حکومت د قانون د وزیر د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي چې هغه کسان باید مجازات شي چې د ختم نبوت په قانون کې تغییر راوستی دی. پاکستانی چارواکي وایي په دې قانون کې یوه تېروتنه شوې وه چې وروسته بیرته سمه شوه. د امریکا ولسمشر د اسیا 14 ورځنی سفر پای ته ورساوه. د نن په مانیلا کې د جنوب ختیځې اسیا له سرمشریزه مخکې تر دې ووت چې دا غونډه پای ته ورسیږي. شاید دا کار په خوا د امریکا کوم ولسمشر نه وي کړی. د فلیپین په مرکز مانیلا کې د آسیان د غونډې لا 2 ساعته پاته و چې ډونالد ټرمپ امریکا ته روان سو. دا غونډه ته ټاکلي جدول وڅنډېده. موږ ډیر بریالي سفر درلود. د سوداګرۍ په برخه کې ډیر کار وشو، یوازې د تړونونو په برخه کې نه. موږ لږ تر لږه 300 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي. ټرمپ د آسیایي هیوادونو د سفر په ترڅ کې جاپان، جنوبي کوریا، چین او ویتنام ته هم سفرونه وکړل. د برما مشره آنګ سان سوچي په خپل خاوره کې د روهینګیا مسلمانانو د ځپلو په تور تر فشار لاندې ده. د روهینګیا د لانجې د هواري لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دې سره خبرې وکړې. ریکس ټیلرسن د فلیپین په مرکز مانیلا کې د برما له مشرې آنګ سان سوچي سره وکتل. دغه چارواکو د جنوب ختیځې اسیا د همکارۍ د سازمان یا آسیان د سرمشریزه ترڅنګ د روهینګیا مسلمانانو پر مسئلې خبرې وکړې. تر دې لیدنې کتنې مخکې په هغه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس خبره کړه، له اغلي سوچي څخه غوښتل شوی دی چې د روهینګیا په سلګونو زره کډوالو ته باید زمينه برابر کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ملګرو ملتونو د راخین په ولایت کې د روهینګیا مسلمانانو ځپلو ته د یو قوم د تصفیه کولو نوم ورکړی دی. اوس هم فوټبال ته مخه کوو. ایتالیا به 8 کاله وروسته د لومړي ځل لپاره د فوټبال د نړیوال جام لوبو نه بې برخې شي. دغې لوبډلې په خپل کور کې له سویډن سره پرته له کوم ګوله لوبه مساوي کړه. د دې لپاره چې په سویډن کې لوبه 1-0 په وړاندې بایللې وه، نو له نړیوال جام لوبو څخه دا لوبډله محرومه شوه. له دې ماتې سره د ایتالیا نامي لوبغاړي جیجی بوفون هم د خپل هیواد له ملي لوبډلې سره خدای پاماني وکړه. ایتالیایان نن غمجن دي. پر دوی سخته شپه تېره شوه. د دوی لوبډلې 11 کاله مخکې نړیوال جام ګټلی و او تېره شپه له راتلونکي نړیوال جام سره چې په 2018 کال کې په روسیه کې کېږي مخه ښه وکړه. د شرم وړ ده. څه کولی شو؟ زموږ ټیم ښه لوبه ونه کړه. نه پوهېدل چې څرنګه توپ وساتي، نه پوهېدل چې څه وکړي. له سویډن سره 1-0 په وړاندې مساوي نتیجه له ملي ټیم سره د جیجی بوفون د هڅو پای شو. د هغه ګولکیپر دی چې 20 کاله د ایتالیا له ملي ټیم سره ولوبېده. بوفون د فوټبال په تاریخ کې یو له ډېرو ښو ګولکیپرانو څخه شمیرل کېږي. د ایتالیا لپاره 115 لوبې وکړې او د هڅې وی چې د ایتالیا ملي ټیم د نړیوال جام اتل هم شو.
مننه چې په دې خبري ټولګه کې تر پای را سره وي. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي-radio.com کې هم کتلای شي. د ازادي رادیو فیسبوک او ټوئیټر هم ستاسو په خدمت کې دي. په مخه مو شه.